أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. مخکې الله پاک د شرک رد فرمایو. وس الله پاک فرمایي چې د اسمانونو او د ځمکې چې کم پوشیده رازونه دي، پټې خبرې دي، د هغې علم خالص الله پاک ته، چې دغه پټو او د راز د خبرونه یوه د قیامت معامله هم ده، او د قیامت د معاملې علم هغه خالص د الله پاک سره دی، د الله پاک نه علاوه په هغې باندې هیڅ څوک نه پوهیږي. نو د هغې په باره کې الله پاک فرمایي وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب، او نه د معامله د قیامت دراتلو مگر پشان د سترګې دربته، او هو اقرب بلکې د دین هم ډیره نږدې ده. په قیامت کې وختونه نه لګي، بلکې د سترګې رب دغه شانتی به قیامت راشي. بل ځای الله پاک فرمایي لا تأتیکم الا بغته، نه برازي تاسو ته مگر ناڅاپ. لکه د مرګ معامله او حکم، انسان په ډیرو غټو امیدونو او په ارزوګانو کې اختی او ډیرې غټو منصوبې جوړی، او چې کله خلک خبریږي هغه د دنیا نه هم تل، ځکه دغه معامله دا د سترګې رب ته، په دې کې بیا ټیم نه لګي. نو الله پاک فرمای ان الله علی کل شیء قدیر، الله پاک په هر شی باندې قدرت او طاقت والا. دا لازمی خبره نه ده چې یو انسان به خامخا 50 پیتا او یا کالو ته رسی، یا به یو انسان خامخا 10 او 15 کالو ته رسی، یا به 2 او 3 کالو ته رسی، بلکې د الله پاک فیصله ده که په ورځ کې راغله او که په نیمه ورځ کې راغله او که 10 کاله او 20 کاله بعد راغله او که چاته 100 کاله پورې رانه، خو چې بیا هم چاته دغه فیصله راځي، نو که د 80 کالو والا کسی هغه د خپل 80 کاله عمر د سترګې رب حساب دی، هغه نه تاسو وکړه چې 80 کاله ستا شوي دي، ډېر دې تصور بیا هم نشي کولی چې دا څنګه وتی دی دا 80 کاله، دا خو زمانه بس اسې تللی دی، زه خو په دې نه یم پوه شم. بس د دې هغه تکلیف هم د وخت سره ختم شوی دی، د دې خوشحالي هم د وخت سره ختم شوی. د دې وجې نه الله پاک اصل زندگی هغه د مرګ نه وروستو زندگی، د قیامت زندگی الله پاک ګرځولی، ځکه دا دنیا انتهایی معمولی ژوند دی. په سوره ملک الله پاک فرمای الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیات، الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند.
حالانکه انسان اول مري او که ژوندی کیږي اول ژوند راځي بیا مرګ راځي نو د دغه اصول مطابق آیات الذي خلق الحیات والموت پکار چې الله پاک هغه ذات ته چې تاسو له ژوند درکړی دی او بیا مرګ راول لیکن الله پاک داسې ونه فرمایي بلکې مرګ مخکې ذکر کو نو مفسرین لیکي چې د دې وجنا چې دا زندگی چې کم ژوند دی د انسان په دنیا کې دا انتهایی معمولی دی نو ردی معمولی د کموالی د وجنا او د دې د معمولی والی د وجنا الله پاک مرګ مخکې ذکر د دې اړو سا حیثیت نشته او دویم دا چې دا زندگی دا یقیني نه ده خامخا به الله پاک پیدا کوي خو مرګ دا یقیني شیز ده چې پیدا شوی نو اوس په خامخا مري په دې کې و شک نشته په پیدایش کې ستا شک و چې ته به پیدا کېږي کنه خو په مرګ کې دې بالکل شک نشته نو په دې هر څه باندې قدرت او طاقت والا الله پاک دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا او الله پاک راوستلی ای تاسو یعنی پیدا کړی ای تاسو من بطون امهاتكم د خېټو د میاندو تاسو نه لا تعلمون شيئا چې تاسو نه پوهیدئ په هیڅ شي باندې لا تعلمون شيئا چې تاسو په هیڅ شي نه پوهیدئ نو ردینا اشاره د دې طرف ته چې دا علم دا د انسان ذاتی هنر نه دی ځکه انسان چې پیدا کیږي نو دا سینه ده چې دی په دغه ټیم کې تعلیم یافته پیدا شي دی عالم هم یي او قاری هم یي او دغه شانتي په دنیا په کسب وغیره په دې باندې هم پوهیږي بلکې الله پاک فرمایي چې تاسو په هیڅ شي باندې نه پوهیږئ په دغه ټیم کې بیا د ضرورت موافق الله پاک انسان لا لګ لګ علم او پوهه ورکړي چې د بعضی پوهې او هنر د هغې تعلق د استاد او د یو هنر کوونکی کس سره یي چې د هغه نه دی هنر زده کړي او د بعضې علم د هغې تعلق د هیڅ چا سره نه بلکې الله پاک انسان ته په زړه کې الهامي طور باندې دغه علم او دغه پوهه دغه هنر ورکړي لکه مثلا د انسان د پیدایش نه وروستو د ټولو نه اولنی هنر انسان له الله پاک د جړا ورکړي وس دا جړا د انسان د پاره داسې یو عمل دی چې په دې سره د خپل هر قسمه ضرورت د هغې د پوره کېدو یو کوشش کوي او هر قسمه ضرورت په دې سره دی پوره کوي مثلا که دی وږی شي نو دی په جړا شي نو د مور ته پته ولګي چې ماشوم وږی شوی دی که دی ستړی شي نو دی په جړا شي
دی خو आवाज نشي کولای چې دی وینا وکړي. نو مور د ده په دې انداز باندې پوه شي چې ماشوم اوده کول غواړي، دی ستړی شوی دی یا تړل غواړي. که د ده په بدن کې په یوه حصه باندې تکلیف راشي نو دی په جړا شي، چې هغې نه د ده مور دا معلومه کړي چې یاره ماشوم نن ښه نه دی. که نه نور خدای دا نشي ویلی چې زما په پلانکي ځای کې درد دی یا تکلیف دی. نو دله الله پاک اولنی سیز هغه د جړا د هنر او د علم ورکي چې په دې سره دی د خپل هر قسمه ضرورت د پوره کېدو او دغه شانتي د هر قسمه تکلیف د دفع کېدو دپاره اظهار په هغې باندې دی کوي. وس دا جړه یو داسې علم دی چې په دې کې نه د مور پلار دخل شته او نه په دې کې د یو استاز د زده کړې دخل شته چې یو استاز دته دا شی زده کړي، بلکې الله پاک د ماشوم ته دا الهامي طور باندې دا زده کړې ده چې ته به په دې طریقه باندې خپل ضرورت هغه غواړي او په دې طریقه باندې به ستا د ضرورت ازاله کړي. بیا په دویم فرصت کې الله پاک دغه ماشوم ته د پیو د خوړلو طریقه چې ته به د اورو او د شونډو په ذریعه باندې خپله دغه غذا حاصله، دا هم دته نه د مور پلار ښوولي او نه ورته یو استاز دا طریقه ښوولي. او که چېرې الله پاک دا په مور پلار یا په استاز باندې پرېښودی وی نو په 2 کاله کې مور پلار ماشوم ته خبرې نشي زده کول. ده به ورته دا طریقه څنګه زده کوله او د دې ضرورت فی الحال ماشوم ته راځي، داسې نو چې کال او میاشت بعد دې ته دغې ماشوم ته دا ضرورت راځي. د دې وجې نه الله پاک فرمایي لا تعلمون شیئا، تاسو چې الله پاک پیدا کړئ نو په هیڅ شي باندې نه پوهیږئ. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، نو کم شی چې د هغې تعلق د استاد سره نه و هغه خو الله پاک انسان ته وښو، لیکن بعضې علوم او هنر داسې دي چې د هغې تعلق هغه د استاد سره دی یا د یو هنر د هنرمن انسان سره دی چې هغه دغه هنر چاته زده کړي. نو د هغې دپاره ضرورت دی د انسان د غوږونو سره، د سترګو سره او د زړه سره. نو الله پاک فرمایي چې پیدا کړو الله پاک ستاسو دپاره السمع والابصار والافئده، غوږونه او سترګې او زړه. نو د ټولو نه اولی غوږ ذکر کو، ځکه د ډیرو شیزونو د زده کړې دارومدار هغه د غوږ سره تعلق ساتي، د اورېدو سره تعلق ساتي. او د سترګې سره ډیر کم شیزونه تعلق ساتي. لکه مثلا یو انسان خبرې زده کوي نو هم دا د سمع سره تعلق ساتي، یو علم زده کوي نو دا هم د سمع یعنی د اورېدو سره تعلق ساتي. وس که یو انسان په ذهن کې سوال راشي چې د ژبې سره د دې تعلق دی، ولې که د ژبه نه نو دی څنګه علم زده کوي؟ نو دا صرف د انسان سوچ دی، په دې کې حقیقت ډیر کم دی. د هغې وجه دا ده
چې د ژبې سره د زده کړې تعلق نشته، بلکې د ژبې سره د علم د اظهار تعلق دی. یعنی د علومو د ذخیره د الفاظ ظاهرول د دې تعلق د ژبې سره دی. د زده کړې تعلق هغه د غوږونو په ذریعه باندې دی او په سترګې سره کم ځکه دی. مثلا یو سړی هغه د بهر ملک د یو شیز مثال ورکوي، نو هر انسان خو هغه ملک ته نه دی تللی، خو ده چې د هغه زیږي نقشه ذکر د نقشې ذکر واورېدو، د هغه زیږي د تعلق ذکر د واورېدو، د هغه زیږي اصول او قوانین د واورېدو، ده خو لیدلی نه دي، ده ته د هغې علم راغی. دا په څه سره؟ دا په اورېدو په ذریعه سره. دغه شانتې نور ډېر شیزونه چې د هغې تعلق د اورېدو سره دی، نو د انسان د ټولو نه غټ ضرورت هغه د اورېدو بیا دته راپېښ شو او د علم د زده کېدو دپاره، د هنر دپاره دته د ټولو نه غټ ضرورت هغه د اورېدو راغی. نو الله پاک د دغه نعمت ذکر دته وکړو چې ستا دپاره مې ګوره غوږونه پیدا کړي دي چې د هغې په ذریعه باندې ته د دنیا هنر او علم زده کې، هغه ته اورې په خپل دماغو کې او په زړه کې د هغې نقش و نگار هغه محفوظ کې. بیا والابصار یا د لیدو په ذریعه باندې د یو شیز علم ته حاصلې. مثلا سور شو، سپین شو، تور شو، د دې تعلق د څه سره دی؟ دا خو د سترګو سره دی. تا نه یې لیدلی نو سور دی او که تور دی دا څه پته ته پې څنګه پوهېږي؟ خو بل به یې درته وایي چې شی تور و یا سپین او یا به په خپله سترګې غاړې. نو د څه شیزونو تعلق چې د سترګو سره و، نو الله پاک د سترګو د نعمت ذکر وکړو چې ګوره ستا بیا ضرورت د سترګو راغې د علومو په زده کولو کې، نو تاله مې د سترګو قوت درکړو. او د څو شیزونو تعلق هغه د زړه سره دی، نو الله پاک د دغې نعمت ذکر وکړو چې والافئده او تاله مې زړه درکړو. اگر چې فلاسفه هغه د دې نه اختلاف کوي، هغه وایي چې د دې تعلق د دماغو سره دی، د پوهې او د ادراک تعلق هغه وایي دا د دماغو سره دی. لیکن د قرآن مجید نصوص هغه وایي چې د دې تعلق د زړه سره دی. ټیک ده چې په دماغو کې د هغې تصور دا کیږي، لیکن کله چې دواړه د یو بل سره میلاو شي، نو د دغې علم پوهه او ادراک هغه ډېر په اسانه باندې کیږي. الله پاک وایي دا مې د دې دپاره درکړي دي لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. لیکن انسان د دې ټولو نعمتونو باوجود د الله پاک د دې لوی فرمان او د دې مشفقانه انداز د بیان باوجود انسان د دې نعمتونو ناشکری کوي. او ناشکری یوازې نه کوي، بلکې په دې ناشکری باندې انسان فخر کوي او په دې باندې تکبر هم کوي. غوږ انسان له الله پاک ورکړی دی، د غوږ استعمال مونږه د الله پاک په نافرمانی کې ډیر کو او که د الله پاک په فرمانبردارۍ کې. یو طرف ته د الله پاک د یاد خبره روانه ده، د الله پاک د کلام بیان او وعظ نصیحت روان دی، بل طرف ته د نافرمانی یو محفل او مجلس لګیدلی دی چې په هغې کې ټنګ ټکور دی. نو انسان کم طرف ته ډیر خیال او دهیان کوي. بل د سترګو د لیدو معامله ده. نو یو انسان د الله پاک د کلام ته ډیر ګوري، د دې تلاوت کوي په دې نعمت سره
او کنا د الله پاک په نافرمانی کې د دغه سترګو استعمال ډیر کوي. دغه شانتي د زړه د تصوراتو او ادراکاتو تعلق ته چې دا انسان ډیر سوچ او فکر د دې خبرې کوي چې د الله پاک رضا به څنګه حاصله کم، په خپل بدن کې به د الله پاک حکمونه څنګه راولم، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې هغه به زما په زندګۍ کې څنګه راشي، او کده دغه تصور او سوچ د بل د حرامیتوب او د نقصان رسیدو کوي. او په دې نعمتونو باندې انسان شکر ادا کوي او کنا دا نعمتونه انسان خپل کمال ګڼي. هر انسان له چې الله پاک یو هنر او پوهه ورکي، مثلا یو انسان هغه لوی افسر شو، دله الله پاک یو مرتبه او رتبه ورکړه. د دې شکر ادا کول زمون په اصطلاح کې دادي چې د چې رواني د دې سترګو او د قدمونو نه هغه تکبر هغه ساس دته دا نور انسانان بیا سره د انسانانو بچی هم نخکاری نو ته د الله پاک مخلوق کار. او بیا چې کله په سرکاري گاڑی کې کینی شاته پسې پروتوکول او دارا رواني، په دغه ټیم کې خو هغه بیا داسي چې رسره پزمکه و د ځان ښکاری. نو الله پاک فرمایي چې دا ردی د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. بیا الله پاک د انسان د پاره د یو بل نعمت بیان کوي، الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء. آیدو نګوري الى الطير مارغانو ته، مسخرات چې تابع کړی شوي وي فی جو السماء په فضا د اسمان کې. نو دا مرغۍ دا هم د انسان د پاره یو لوی نعمت دی. بل پدې کې اشاره د دې طرف ته چې انسان دومره تکبر مکو، کته ته ځان په اسمان کې ښکاری نو دا مرغۍ هم ټولې په اسمان کې ګرځي. دوله دغه طاقت چا ورکړی؟ خدای ولا دغه طاقت ورکړی. تعالی یو طاقت الله پاک درکو چې تم بره وخت ځه، ما يمسكهن الا الله. نه حساروي دولرا سوا د الله پاک نه هیڅوک. دو هم دغه ځای الله پاک حساری کړی دي، دغه طاقت ولا الله پاک ورکړی دی. تعالی هم یو طاقت او یو رتبه یو هنر یو پوهه الله پاک درکړه. نو تنینی چې دغه شیزونه ډیر بیا پس مکه باندې مردار پراته سبب استا هم دغه حالي. او پر ازمکه کې دنه هم لږ خیال وکا، ستانه ډیر زیات متکبره، ستانه ډیر مغروره، ستانه ډیر مالداران او ستانه ډیر زیات طاقتور خلق په دې ازمکه کې لاندې پراته دي، او ستانه ډیر کمزوري او غریبانان مسکینان یتیمانان هغه هم په دې ځمکه کې لاندې پراته دي، او ډیر الله والا خلق پرهیزګاران هغه هم په دې ځمکه کې پراته دي. نو اشاره دی طرف ته ده چې که هر څومره توپونه ووهي خو اخرنۍ زیږې دي دغه ځمکه د دغې دپاره څه تیاری وکړه. دغه زیږي ته چې ځې په دغه زیږي کې نه رڼا شته او نه پکې د ملګري بندوبست شته او نه پکې څوک مدد کوونکی شته. نو ردې زیږي نه د هغې دپاره د رڼا سیستم هم وکړه
د ملګری سیستم هم وکا او د مدد کوونکی سیستم هم وکا ځکه ان فی ذلک لآیات یقینا په دې تیر شوي بیان کې خامخا نښې او دلایل دي لقوم یؤمنون د هغه قوم دپاره چې ایمان لري چې په چا کې هم ایمانی نو دا ټول وعظ نصیحت دا بیان چې وشو د هغه دپاره په دې کې نښې دي د الله پاک د وحدانیت چې د خپل زندگی د الله پاک د احکاماتو موافق جوړوي دغه یو څو ورځې ژوند دی په دې کې د الله پاک د ځان نه ناراضه کوي د الله پاک قهر او غضب له دعوت نه ورکوي کنه بیا چې دی خوا راځي بیا به خالص افسوس او لاسونه به مروړي نور به دی هیڅ نشي کولی الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ولله غیب السماوات او خاص عالم دی الله پاک په پټو رازونو د اسمانونو والارض او بزمکا وما امر الساعة او ندم معامله د قیامت دراتلو الا کلمح البصر مگر پشان د سترګې د رب ده او هو اقرب بلکې د دین هم نزدې ده ان الله یقینا الله پاک على كل شيء قدير په هر شي باندې قدرت والده والله والله پاک اخرجکم پیدا کړی تاسو من بطون امهاتکم د خېټو د موریانو تاسو نه لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ شیئا پهیشی وجعل لكم السمع او پیدا کړی دي تاسو د پاره غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ الم یرو آیا دو نګوري الی الطیر مارغانو ته مسخرات چې تابع کړی شوي دي فی جو السماء په فضا د اسمان کې ما یمسکهن نساتی دولرا الا الله سوا د الله پاک نه بل هیڅوک ان فی ذلک یقینا پدی بیان کې لآیات خامخا نخدی لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان لري